دا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مزار درې هغه قربانیان دي چې دلته په دې ساحه کې میشت دي. شیان موږ ته رسېدلي دي او بعضې لا نه ده رسېدلی او زموږ دا ماشومانان چې کوم دي نو بعضې هیمو ته ضرورت لري او بعضې توشک نشته دی او کمپلې نشته شی نشته دی. خوراکۍ صحیح ده چې تابه نه یا سلنډر نه ستا خبره دا به چیر کې پخوي نو دا هم دغه د پخولو دپاره د دغه سامانالو ته ډېر ضرورت په دغه شیانو په تقسیماتو کې انصاف کېږي که نه معماز او ترز مخکې ده نه انشاءالله بس تقسیمات ښه کېږي. حکومت نه خوشاله یې که نه خوشاله؟ الحمدلله 100% کې موږ 100% خوشاله یو. حکومت خپله منډه ووهله، ډېره منډه یې ووهله. زه خپله داسې پروت یم زما بالا څنګ ته دونه تقریبا یو 15-16 دانې تیږه ولګېده خدای پاک زه بچ کړم. دا بېګا یو کورنۍ ته څومره ډوډۍ ورکوي؟ یوه کورنۍ ته یوه ډوډۍ ورکوي بس ته کور ته. نور دا کورونه څه چې دا قبرونه مړې هم لاندې خوړ کې پراته ده، تش هډوکي هم لاندې پراته ده. زنانه دی تشناب نشته دی، اوبو ته ضرورت لرو کله چې تیږې ټایم کې اوپر نه یو دا ګورو چې دلته دا اوړه پراته دي او دغه شي دي لکه لوبیا او مکروني نخود دا هم په یو بوجۍ کې بند کړي دي د هېوادوال د کور ودانې. نو هېڅ څوک چې دی دلته برق نه لري بجلي نه لري نو دې ډاګ کې به څنګه بجلي ولري؟ دا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مزار درې هغه قربانیان دي چې دلته په دې ساحه کې میشت دي. اوس په خیمو کې اوسېږي. دلته اکثره هغه زلزله ځپلي چې زیانمن شوي دي اوس هم اکثره داسې دي چې خیمې ورته نه دي رسېدلي، د خیمو تقسیمات شروع دي. دغه شنې چینایي خیمې چې ګورئ دا د ماما ګل په نامه سره قوم دی او دغه سپینې خیمې چې ګورئ دا د چونت په نامه سره قوم دی. دا دواړه قومونه د مزار درې مربوط دي. دلته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورته راوړل شوي دي. د خیمو تقسیمات هم روان دي. خیمې چې دي البته هغه په ښوونځي کې تقسیمیږي
دلته اوس هم اکثره کورنۍ داسې دي چې خیمې ورته نه دي رسېدلي. البته دا خو یو سلسله مراتب غواړي، نو په همدې خاطر باندې لږه حوصله باید وکړي، ځکه چې دلته باید حقدار ته وسپارل شي. نو په همدې خاطر باندې دا سلسله لږ سلو ده، خو بیا هم خیمې ورکول کېږي. نو راځئ لیدونکو سره پاتې شئ، د خلکو حال احوال هم راواخلو. او بله مهمه خبره دا چې د هغه زلزله ځپلو حالات او کیسې به هم واورو چې څه دي. د خپرونې کوربه زه سراج الدین پژواک یم، د کیمرې برخه کې راسره ملتیا زاهد افغان کوي. راځئ کتونکو دا برنامه راسره تر پایه پورې وګورئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه. نوم دې واخله لیدونکو ته. عبدالمتین مې نوم دی، د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مازار درې د ماماګل او د شولت اوسېدونکی یم. خوشحاله اوسېږي، الله دې ډېر ژوند درکړي. دغه شنې خیمو والا چې دی او همدارنګه هغه طرف سپینو خیمو والا دي، دا څنګه دي؟ خو شنې خیمې لګېدلې او خو بیا سپینې خیمې لګېدلې. دا قومونه سره جدا دي؟ قومونه سره جدا دي، هغه د شولت خلک دي او موږ د ماماګل خلک یو. ماماګل. تاسو سره مرستې شوي دي؟ موږ سره مرستې شوي هم دي او مرستې روان هم دي. او احیانا دلته موږ تقریبا 2000 کوره د ماماګل ولس اوسېږو، او همداسې تقریبا غالبا 2000 او 2000 څه کم 2000 سل کم 2000 داسې دا شولت خلک دي. او موږ دلته اوسېږو دې کیمپ کې. موږ دې شی ته ضرورت لرو چې موږ بره دره کې کورونه هر شی هم خراب شوی دی، ځمکې هم خراب شوی دي، باغونه هم خراب شوي. د ژوند چې څه زندګي موږ جوړ کړی او دا هر څه موږ د لاسه ورکړی، دا یو الهي عذاب و چې په موږ باندې راغلی دی. اوس موږ مشکلات دا لرو چې موږ د کور ټول سامان صرف د تن جامو کې راوتي، او نور مشکل د کور چې څه مشکلات دی موږ نه پاتې، او موږ د شنې خیمو لاندې ژوند کوو. داسې خیمې دي که نه؟ په دې ډاګ کې اوبه هم نشته دی. موږ د اوبو ډېر مشکل لرو، او د اوداسه سخت اوبه نه پیدا کېږي چې یو ځل اودس وکړو بیا نور اوبه موږ ته نه میلاویږي. او په تیمم باندې لمونځ کوو، په تیمم باندې لمونځ کوو. واړه بوتل که ورسېده هغه سړی به ډېر بختور سړی چې واړه بوتل ورته ورسېږي. او 2000 کور ته اوبه رسول دا ډېر سخت کار دی. ماشومان جالو والل، او دلته هر ورځ هر ساعت بعد ګنټې بعد ماشومان هم د کلینیک له روان کړي روغتیایي مرکز ده، او داسې سخت مشکل سره اخته یې. او موږ دا مشکل لرو. نو دا مشکل بس یو الهي عذاب ده چې په موږ باندې راغلی. دلته زړې بابا ډاګ کې اوسېږو او د شنه اسمان لاندې، او موږ سره که څونه د اسلامي امارات مشران او دا نور مشران که څه همکاري کولی شي، موږ ډېره مننه ورنه کوو، او الله دې اجر عظیم ورکړي. ومن الله تعالی امین. هلته چې دی په مزار دره کې ستاسو کورونه خو مطلب په پوره معنا سره ډک شوي دي که نه؟ تاسو مطلب ټول عمر په دې ځای کې نه شئ اوسېدلی، صحیح ده که نه؟ د هغې ځای دپاره به څه کوئ؟ د هغې ځای دپاره چې موږ سره همکاري او مرسته ونه کړي، موږ هر یو سړی 10 لکه 6 لکه روپو کورونه هم جوړ کړي وو. د پلار او د نیکه وخت نه چې څه زندګي وه موږ په هغه ځای ختم کړی وو. موږ کورونه او هر څه تباه شوی دی. که تاسو میډیا والا موږ سره راشئ، همالته وګورئ، کورونه عکاسي وکړئ، د ځمکې عکاسي وکړئ، ټول لاندې خوړ کې پراته دی. نور دا کورونه څه چې دا قبرونه مړي هم لاندې خوړ کې پراته دي، تش هډوکي هم لاندې پراته ده. او تاسې موږ سره وګورئ، ویډیو وکړئ، وطن وګورئ. موږ دا زړې بابا د کنډک سره د لار تاو شوی ده، همداسې ډایرکټ تللی ده، او په شولت باندې شولت نه تللی د ماماګل آخري سر کنډو ده. کنډو درنور سره سرحد لري، او که داسې بره طرف ته ځي د چاپې درې سره سرحد لري. موږ دا دونه وطن ده د خدای پاک یو الهي عذاب راوستی ده، او دا وطن غونډ تاباه دی. دلته خو په دې پیښه کې تقریبا زموږ اکثره هېوادوال هم هلته شهیدان شول که نه؟ ستاسو د کورنۍ خو څوک پکې نه وه؟ شخصا زموږ د کورنۍ نه څوک شهیدان نشته. موږ الله په ملایکو باندې راایستلي،
مونږ بیخي زه نه پوهېږم چې دې کور نه زه څنګه وتی یم او څنګه ما چې لاس واچو دې کټ ته کټ کې ټول تیږې پراته وي او زه روغ وتی د شپې 12 بجې چې زه کټ کې وده شوم او 10 منټ لا تېر شوی نه و دا دیوال داسې یو وچاودېد داسې یو درز وکړو د ځمکې چې وچاودېد دې 10 متره داسې وارته وله ما خواته دې درز د ځمکې تلې نه یو درز ووته او چې بس 4-5 مې بچي دي او کډه مې دا ویلا ووتلو او کور نه چې ووتلو دا دیوال په موږ باندې را روان و چې را روان و ماشومان مې ایسته یو غره ته وخېجول او بېرته راستون شوم مور او پلار مې هغه مې راوویستل چې هغه مې راوویستل بس هغه په بل کور کې اوسېده هغې نه نیمایي کور تللی و چې دا پلار مې لږ زخمي هم دی او دا ټول مې ایستل دي فی الحال زموږ په کور کې شهیدان نشته او کلیوالا ټول دا زخمیان او دا مړي ټول د خپل کلي نه ما ایستلي دي افرادي کلي دي تقریبا 15-14 کلي دي په ماماګل کې ژوند کوي او ټول راغلي دلته نه چا پټي پاتې دی او نه چا باغ پاتې دی او د ژوند چې څه زندګي هغه موږ نه الله اخیستی دی ستاسو خپلو خپلوانو څه پکې دي وفات شوي خپلو خپلوان هم وفات شوي دي یو خورزه مې وفات شوي ده الله دې هغوی وبخي تاسو الله پاک اجر درکړي خو حکومت نه بیا هم دا غوښتنه ده چې دلته په زرنجونو کې اوبه راځي د څښاک دپاره هغه کافي نه دي ځکه تقریبا 4000 کوره په دې ساحه کې اوسېږي 4000 کورو ته تقریبا 15-16 زرنجه اوبه چېرته مطلب کافي اوسېږي دوی وایي چې د اودسونو په خاطر هم اوبه نشته دی خزانهداران خو به لاړ شي لاندې دي سیند ته به هلته به اودسونه وکړي ښه دا زنانه به څه کوي دا یوه غټه ستونزه ده نو که دا کم دلته وي په دې ساحه کې به دغه ځای کې وڅا ورته ووهل شي ځکه حکومت ته خو دا کړنې دومره سختې نه دي اسانه دي ورته همدارنګه خیریه بنسټونه دي هغوی هم په دغه برخه کې فعالیت کوي را دي شي دغه کم کې د خلکو ستونزې راواخلي مشکلات دې راواخلي په واقعیت سره خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي که موږ فکر وکړو موږ تاسو په کورونو کې پکې ته یا کولر ته پراته یو بیا هم زموږ ګرمي کې خو دا سور ډاک دی هره تیږې مطلب د هره تیږې څخه ګرمي راخېږي نو په همدې اساس باندې د خلکو سره مرسته وکړئ ځکه دا خلک به تر څو په دې کم کې اوسېږي د دې لپاره حکومت باید ترتیب او تنظیم برابر کړي مننه خوشحاله اوسېږي په وروستیو کې بیا هم لنډه غوښتنه د حکومت نه چې څه ده مهرباني وکړي لنډه غوښتنه مې دا ده یو په موږ باندې دا هر څه چې دا خوراک توزیع کوي دا په خیمو دې وویشي او په هر یو خیمه کې د خپله استحقاق ورکړي چې څه وسې موږ نه زیات غواړو نه دا کم غواړو او بله زما غوښتنه دا ده ډېر سخت مشکل دی اوداسه ځای لرو اوداسه ځای نشته او دا زنانه خامخا اودس ته ضرورت لري یا کم مریض شي یا احسال شي دا موږ سخت مشکل لرو دا ټول ولس دا مشکل لري هېڅ دې ډاک کې د سراګش ځای نشته ډېره مننه خدای ښاد لره لیدونکو دردونکې ده ډېره دردونکې ده په واقعیت سره سړی خواشینی شي او اوس دلته هم د دوی ستونزې ډېرې زیاتې دي ځکه چې که تاسو فکر وکړئ ټولې خیمې څنګ په څنګ دي سره د دوی خو لومړنۍ ستونزه د اوبو ده بله ستونزه دا ده چې دوی وایي د بدرب لپاره زموږ تشنابونه نشته ده چې موږ ترې استفاده وکړو نو په همدې خاطر باندې چې دوی ته یو ځانګړی ځای کې تشنابونه جوړ شي د زنانو دپاره جدا د نارینهو دپاره جدا دا ستونزه به لږ حل شي ځکه دلته ډېر زیات کورونه اوسېږي نو په همدې اساس باندې توجه باید ورته حتما وشي نو لیدونکو تاسو هم راسره پاتې شئ د نورو هیوادوالو هم حال اخلو ته د موادو مرکه لیدونکو دغه مرستې ګورو چې دا د خیریه بنسټ له لورې شوي دي دلته خیریه بنسټونه او همدارنګه نړیوالې موسسې او په څنګ کې دا چې زموږ ګران هیوادوال راځي مرستې کوي دا ګورو چې دلته دا اوړه پراته دي او دغه شي دي لکه لوبیا او مکروني نخود دا هم په یو بوجۍ کې بند کړي دي د هیوادوال د کور ودانې دا هم یو مرسته ده او په دغه هغه کې چې دی څه نومېږي کارټنونو کې دې کې بیا نو غوړي دي او دلته چې دا خیمې مې اکثره د خیریه بنسټ والا لګولي دي نو لیدونکو راځئ تاسو هم راسره پاتې شئ دلته چې دی هر یو افغان خپله برخه اخلي او خپله برخه مرسته کوي که څوک مالي مرسته کوي او که څوک ځاني مرسته کوي دلته راځي نو الله پاک دې له ټولو څخه قبول کړي تاسو هم راسره پاتې شئ د هیوادوالو سره مرکې کوو هغه څوک چې په دغو پیښو کې زیانمن شوي دي خبرې اترې ورسره کوو تاسو هم برنامه راسره تر پایه پورې وګورئ لیدونکو دا په کم کې ها هیوادوال چې دلته اوسېږي کاکا هم راسره ولاړ دی مشر هم راسره ولاړ دی پوښتنې به ترې وکړو ستونزې به راواخلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډېره مننه لیدونکو ته یې نوم واخله حیدر خان نوم مې دی د ماماګل د کلی یم نورګل ولسوالۍ د ماماګل د کلی
ډېره مننه خوشحاله اوسئ. مشکلات مو په لنډو کې وویل لیدونکو ته څه ستونزې لرئ؟ مشکلات بس هر څه موږ مشکل سره مخ یو د الله د خوا نه یو موږ باندې پیښه وشوه او زلزله وشوه او مړی هم دغه کړه شهیدان هم ورکړه او زخمیان هم ورکړه. اوس پرون سهار موږ د زړې بابا ته کته شوي یاستو پرون او بل پرون که نه نن دویمه درېیمه ورځ دی راغلی یاستو. بس بعضې شیان موږ ته رسېدلي دي او بعضې لا نه ده رسېدلی او زمونږ د ماشومانان چې کوم دی نو بعضې هیمو ته ضرورت لري او بعضې توشک نشته دی او کمپل نشته شی نشته دی او لا دا نیم دا خوراکي مواد رسیږي او بعضو ته رسیږي بعضو ته نه رسیږي. دا مشکلات هم لرو موږ. بله د تشناب ډېر ضرورت موږ لرو. زنانه د تشناب نشته دی. اوبو ته ضرورت لرو کله چې تږې وه ټایم کې اوبه نه او کله چې موږ دغه شو که نه هغه ټایم کې اوبه رسېږي او ګرمې اوبه رسېږي پوه شوې او د څو شیانو د ورځې څو زرنجه اوبه راځي؟ تقریبا یو ما خپله یو دوه زرنجه مې لیدلی دی چې دلته دې خواته راغلی دی که نه دوه او یو غټ ډمپر ماحول ده. مطلب د ورځې څو پیرې اوبه راځي تاسو ته؟ سره نن راغلی دی تقریبا درې پیرې راغلی دی 4 پیرې راغلی دی. ولس دی ډېر ولس دی که نه ډېر ولس تقریبا ډېر کورونه دي. مشره که هغه کیسه راته وکړي چې کله زلزلې شپه وه تاسو د کورنۍ غړي پکې وفات شوي دي که نه؟ زما خپل کورنۍ مې نه ده وفات شوې تر زامن و یو 4 دانې هغې یو لوري او 3 زامن هغه وفات شوی دی او مور زخمي دی او دا 4 شهیدان هم ورکړي دي موږ خپله کورنۍ کې. تاسو کورونه وران شوي؟ زموږ مکمل زما کورونه نشته دی او نشته دی. څنګه بچ شوي دغه صحنې؟ داسې کار وشو چې شپې 10 کم 12 بجې موږ ما دا پیښه راغله که نه یو ټکان شروع وشو که نه موږ پاڅېدو کوټه لیکن نیمه ولیدلی او نیمه یې پاتې وه او زه خپله داسې پروت یم زما بالا څنګ ته دونه تقریبا یو 5-6 دانې تیږه ولګېده خدای پاک زه بچ کړم. دغسې دا نور وینځه دغسې نور وینځه پوه شو بعضو باندې بیخي دا کوټه کېناسته بس چا باندې الله نظر و بچ کړه او څوک یې لاندې کړه. تقریبا زمونږ شهیدان 19 کسان موږ شهیدان ورکړه یو کلي نه زمونږ د کلي نه او دغسې یو 15 زخمیان هم ورکړه. الله دې هغوی وبخي تاسو د الله پاک اجر درکړي. په ژوند کې داسې مسایل راځي موږ او تاسو باید صبر ونه بایلو او د الله پاک ناشکري باید ونه کړو ځکه چې ټول مسایل د الله پاک دي. ښه اوس تقریبا دا د ماما ګل د قوم اوسېدونکي د هغه د شولت اوسېدونکي د مړې نه تاسو به تر څو پورې دلته اوسېږئ د هغې ځای دپاره بېرته بیا پلان لرئ نه لرئ څه به کوئ؟ ولا داسې کار دی موږ خپله خو وسه نه لرو هغه جوړ کړو. دا تقریبا خدای دا څونه وخت کېږي چې زموږ پلار نیکه او د غور نیکه او د جوړ کړی و که نه ډېر پخواني. ما خپله 2 کوټې څه کال یو څه کال مې جوړ کړی یو پروس کال او تقریبا ماښام 5 بجې ما دا پټې کړه کوټه پټې کړه او شپې 12 بجې وګرځېده. تقریبا ما دې کوټه کې یو میاشت کار کړی و نور موږ وسه نشته ده چې بیرته لیکن دا ترتیب برابر کړو داسې شوی دی چې ته به چې تندر لګېدلی دی دغسې مکمل داسې دیوال دغه نه معلومېږي. بس الله یو عذاب و عذاب تېر شو موږ باندې که نه. الله چې هر څه کوي په هر څه باندې خپله قادر دی مالک دی. موږ انسانانو ته د صبر نه بغیر نور هیڅ هم نه دی راپاتې. بشري مرستې بشري ټولنې هغه ورونه چې مالدار دي هغه ورونه چې شتمن دي صحیح ده چې تر دې ځایه پورې مرسته ورسره وکړه. کمپونه مو ورته جوړ کړل په خیمو کې دا خلک اوس اوسېږي. داسې کورنۍ شته چې تر اوسه پورې خیمې هم ورته نه دي رسېدلي. له دې وروسته به دا خلک څه کوي؟ تر څو پورې به دا خلک په دې خیمو کې اوسېږي تر څو پورې به دا خلک په دې سوډا کې ژوند کوي دا کوچني ماشومان دا زنانه به د دغه سختیو سره مخ وي. مرسته وکړئ کومک وکړئ تر څو پورې چې دوی هغه کورونه چې له لاسې ورکړي دي بیرته یې ودان کړي. هغه مرستې چې اوس فلحال دپاره دلته کېږي دا هغه لومړنۍ مرستې دي چې د انسان لومړني ضرورتونه دي. دلته دغه ضرورتونه بغیر د انسانانو ژوند ناممکن دی. دلته هم اوس اکثره کورونه داسې دي چې خیمې ورته نه دي رسېدلي. خیمې شته دلته
په ولسوالۍ کې خیمې شته خو په ترتیب سره ورته رسېږي ځکه دوی هم هغه خلک ګوري چې مستحقین وي خو دنه داسې خلک نه وي راغلي چې هغوی زیان نه وي موندلی زیان نه وي لیدلی نو بیل ته راغلي د خیمو په تمه وي دلته چې کوم خلک د اکثره زیانمن شوي دي نو په همدې اساس باندې مرسته ورسره کېږي انشاءالله وبشي ورسره نور هم د خلکو ستونزې مشکلات راخلو راځي راسره پاتې شي د برنامه تر پایه پورې وګورئ لیدونکو اوس دغه شولت کلي ته راغلو چې په دې ځای کې میشت دی هغې خوا چې و ماګل کلی و ځوان سره ولاړ دی د دوی نظر به هم واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ډېره مننه لیدونکو ته ځان ور وپېژنم زه یم قاري غلام رحمان خاموش یم د شولت کلي اوسېدونکی یم په زلزله کې تاسو خو مالي ځان خو وکړو د کورنۍ غړي هم څوک نه دي وفات شوي نه شکر الحمدلله کورنۍ غړي څوک وفات شوي دي خو لږ زخمیان لرو او نور ګاونډیان او نور کلي خواشه او زموږ د کلي نه بره یا کوس شهیدان هم شته زخمیان هم ډېر دي او په دې اړه دومره ته ویم چې ټول کورونه تلفات ټول کورونه ته اورېدلي کور روغ نشته زندګي ځای پکې نشته ده او ستاسو کور هم پکې ړنګ شوی دی زموږ کور هم ړنګ شوی دی دغه که تاسو دا کیسه راته وکړئ چې خدای پاک څنګه بچ کړی تاسو کور مطلب بهر مطلب وده وي که نه بل ځای کې مېلمانه وي څنګه کیسه وه زه په خپله خو زه ننګرهار کې وم مدرسه کې مې درس ورکوم هماغه شپه زلزلې شپه کې نوم اوله شپه کې اوله شپه داسې شوې ده چې څه په کم 12 بجې وي که همداسې ټایم و داسې یو زلزله شوې وه چې په هغه اول زړه سره زمونږ نه پورته کلي څه خراب شوي وو او څه پکې شهیدان وو زخمیان وو او زه بیا په دویم ورځ باندې چې لاړم هماغه شان زلزله وه هغې نه یو چند زیاته وه زلزله نو بیا په دریم ورځ کې کوم کورونه پاتې شوي هغه مړنګ شو خو شکر الحمدلله په دې چې هغه اول سر کې چې دغه زلزلې خبر ورکړی د خلکو ته مثال ځانونه یې ویستي و ډاګونو ته یې ویستي نو ډېر شهیدانو زخمیانو او دا مالونه و کور یعنې په زندګي ځای پاتې نه دلته کور نه دی او کور داسې پاتې نه دی چې څوک لاړ شي زندګي وکړي او بیا خصوصا زمونږ دغه ساحه داسې دا سرحد داسې ده چې دا کاڼي غټ غټ کاڼي دي وروره او غرونه دي بچې زلزله که اوس فعلا که لږه هم وشي هغه کاڼي ښویدلي دي بس داسې په معنا ولاړ دي ښویږي الله دې زلزله ودرئ شهیدان دې الله په کو بخي له دې وروسته بیا څه کوئ که چېرې زلزله ودرېږي بیا به هم لیټا کې اوسېږئ که نه څه پلان به لرئ وروره موږ خو د مشرانو زموږ فعلا داسې ده چې موږ مشرانو ته عریضه هم داسې کړې ده اوس دا غر دی دا خو لکه مثال داسې غر دی چې کاڼې نه لري هغه داسې غټ غټ کاڼې لري لکه دغه مخامخ کې نه ګوره دې نه هم غټ غټ مثال دا ښویدلي دي هلته نور زندګي ځای پاتې نه ده کورونه هم بالکل ښویدلي دي دغه ځمکه کې مثال هغه کې کورونه کې فرق نشته اوار دي مکمل شی پاتې نه ده او مثال د موږ د ولسوالۍ ته هغه ورځ چې هغه کوم شپه چې زلزله شوې او مثال هغه ولسواله موږ سره بره و بس هغې موږ ته بیا امر راکړو دلته نور د اوسېدو ځای نشته قطع هغې ځان سره راویستو والي صاحب ته عریضه کړې دی ولسوال ته تللی دی ولایت ته کیدای شي زموږ دپاره به دلته اوسېدو زمینه مساعده شي هلته اوس په مزار دره کې څوک شته که نشته دی چې عام خلک هلته اوس شته که نه ټول وتلي مزار دره زموږ نه لږ اخوا ده هغې کې فکر کوم څوک پاتې دي بره دره کې اوس هم ټاکان د زلزله ده هره شپه زلزله کېږي او د ورځې زلزله ده دې نه پورته یعنې زلزله زیاته ده هغه مو راوتي دي بل ډاک دی هلته په نامه د پتڼه او هلته راوتي دي موږ دغه زموږ مخه ده زړي بابا ډاک ورته وایي موږ له خپل مشرانو امر داسې راکړی دي دلته یې راوستي دا چې میډیا کې موږ ډېر پوسټونه او ډېرې ویډیوګانې وکتلې چې نړیوالو موسسو همدارنګه په افغانستان کې خیري بنسټونو او تر څنګ دا چې عامو وګړو او سرمایه‌دارانو ډېرې مرستې وکړي تر تاسو مرستې رسېدلي دي موږ اوس راغلي 2 ورځې مو شي او شکر الحمدلله افغانستان خلک څه کې بهرني خلک ټول ممالک موږ باندې خفه دي او چا چې 10 بوتله اوبه وسم شوی دی دلته را رسولی دی موږ خپل ولس نه او د نور خلکو نه ډېر خوشحاله یو حکومت نه ډېر خوشحاله موږ نه ډېر خدمت یې وکړو تر دې پورې چې مثال ډېر زیات موږ سره ودرېدل ولس اوس کم کې مشکل لري مشکلات شته که نشته لږ مشکل دی انشاءالله حل کېږي مشران لګې دي ډېر داسې مشکلات زیات دي تشنابونه نشته او رڼا نشته مثال
او تر اوسه خلک ټول ځای په ځای شوي دي خیمو کمې شته څلورمه ورځ ده بالکل. څلورمه ورځ ده مثال زمونږ بالکل مننه خوشحاله اوسئ. دلته ځینې ملګري وایي چې ستونزې دي، دا ستونزې به هم خدای پاک اواري کړي ځکه چې زمونږ حکومت هم په دې لګیا دی، خیرات بنسټونه هم په دې لګیا تر څو پورې چې د خلکو لپاره د ژوند یو ترتیب برابر کړي ځکه دا دومره خیمې لګول دا هم وخت غواړي، تکلیف غواړي، او همدارنګه دومره خلکو ته په دغه اچانک وخت کې اوبه رسونه، خوراکي توکي رسول دا یو تکلیف دی. نو انشاءالله په ترتیب به هر څه وشي. د خپل حکومت نه خوشاله یې کني؟ الحمدلله 100% کې موږ 100% خوشاله یو. حکومت تاسو خپل منډه وهله، ډیره منډه وهله. مثال د اول نه واله تر اخیره پورې موږ منډه والي د اوس منډه وخی او د ولس نه متاس نه ډیره منډه. په دغه شیانو په تقسیماتو کې انصاف کی کنه معما زه تر زه مخکې ده نه ان شاء الله بس تقسیمات خکېږي او سناسه کمې چې پکې ان شاء الله غب ان شاء الله جوړ بشي او انسان پورا نه ده او مثال ان شاء الله به شفاف ټول ترتیب روان ده ان شاء الله. مننه کور ودان الله دې مننه سلامت. کور چې رنګ شي نو په کور کې چې څه وي هغه څه له منځه لاړ شي. نو د دوی هم کورونه ورانه شوي دي، دوی له ځانه سره هیڅ هم نه لري، فقط راغلي دي ځانونه یې ایستلي دي او په دې ډاګ کې اوسېږي. ستونزې مشکلات زیات دي، راځئ خبرې ورسره وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. اورېدونکو ته ځان ور وپېژنه. زما نوم هدایت الله دی، د ماما ګل اوسېدونکی. هدایت جانه د خیمو کې اوسېږئ، ستونزې مشکلات د لیدونکو ته وایه کوم مشکلات؟ ستونزې مشکلات زموږ د هر نګاه نه چې دا ستونزې او مشکلات دی. اول ستونزه زموږ دا ده د برقي سامانالاتو یعنې سولر بیټري دغه شیانو. نو هېڅ څوک چې دی دلته برق نه لري، بجلي نه لري، نو دې ډاګ کې به څنګه بجلي ولري؟ تاسو څخه یو زموږ هیله دا ده چې موږ لپاره د برق سیستم برابر کړي. برق مشکل شته؟ برق مشکل شته. آیا ځان د برق مشکل دی که نه نور مشکلات؟ برق مشکل مهم دا ده چې موږ رڼاګانې او بل مشکل چې دی زموږ دپاره د اوبو د ساحې د جوړولو مشکلات دی. موږ دپاره دا ډاګ چې دی د سوار شي یو منظم شکل باندې موږ ژوند وکړو، نو دغه مشکلات لرو موږ. او بل چې دی د خوراکي توکو مشکلات. نن چې دغه ډاګ کې پراته دي تاسو ګورئ هغه بر سر کې پراته دي، څوک خیمې نه لري، څوک لري، څوک په ځمکه کې ناست دي، څوک چې د خیمو کې ناست دي. نو دوی په خیمې ته چې نوځي ګرمي ده، چې بار وځي لمر دی، نو برق سیستم نه په دې خاطر ویل چې زموږ ډېر ضرورت دی. او بله خبره دا ده د اوبو ډېر مشکلات دی او د غذایي د خوړلو د وړو شو یعنې کومه خوراکه چې موږ انسانان خورو هغه ته ډېر ضرورت دی. دلته لیدونکو اکثره خیریه بنسټونه هغه مؤسسې چې دلته فعالیت کوي د وړو بوجۍ او خوراکي توکي ایښي دي، خو دوی دا یادونه کوي چې د وړو بوجۍ یا مطلب هغه خوراکي توکي چې دلته موږ راوړو په دې باندې موږ څه وکړو؟ حتما دا پخول غواړي، د کور سامانالات غواړي. نو دې دپاره وړو خوراکۍ صحیح ده چې تبۍ نه یا سلنډر نه ستا خبره دا به چیز کې پخوي، نو دا هم دغه د پخولو دپاره د دغه سامانالو ته ډېر ضرورت دی. یعنې پیاله شوله، د چای څښلو دپاره بس دسترخوان شو، د ډوډۍ پخولو سلنډر شو، تبۍ شوله، اوبه شولې، نو دغه ته ډېر ضرورت دی. او تاسو د کورنۍ غړي خو شهیدان شوي نه دي؟ نه شکر الحمدلله بس شهیدان شوي نه. نور دغه زموږ چې کم دا خلک دا زموږ ټول کورنۍ دي، زموږ ورونه دي، یو ورونه. خو موږ چې دا صرف او صرف ځانونه هم ویستل، خپل سرونه هم باز کړل، نور مال هم پاتې شو، حال هم پاتې، کورونه وړاند شو، ورکه مالونه بعضې چې دی دغه کورونه ونیول، ګټې پرې راغلې، دغه مالونه غرق شول. او موږ چې دی صرف او صرف خپل سرونه او دغه جامې هم راستل. دا ګوره څلورمه ورځ ده چې موږ راوتي او دغه جامه چې ده زما په غاړه ده. کور هم ړنګ شو، نو څنګه تاسو بچ پاتې شوئ؟ بس دا د الله پاک کار دی، پوه نه شولې، موږ الله پاک بچ کړو. او که نه بل چېرته مېلمانه وي په دې شپه؟ بل چېرته مېلمانه نه، خپل کور کې وو موږ، خپل کور کې. څو زخمیان او څوک نه لري؟ زخمیان صرف یو زخمي د الله پاک دیوال لاندې شوي او نور دغه ټول کار دغه ورونه چې دي دغه څوک زخمیان دي، څوک مړه دي، څوک شهیدان دي، څوک چې د خوږ دي. نو دغه د خاطره بس زموږ کورونو کې زندګي نه کېدله. موږ ولې راشه دغه ډاګ ته ووځو، نو دغلته هم الله پاک که چېرته وخت تېر کړي او دغه په خاطر نو موږ چې دی اوس دغه ته ضرورت لري چې تاسو موږ ته د غذایي خوراکي توکي شوي چې خوراکي توکي هم راوړل کېږي، مطلب نور خوراکي توکي هم شته دي. تاسو د اوس ډوډۍ په خپل ټایم درکول کېږي؟ بس دغه یو ګاډی یا دوه ګاډۍ راشي او موږ چې خوراکي توکي چې درکوي؟ خوراکي توکي کله اوبه شي، کله ډوډۍ، وچه ډوډۍ
وچه ډوډۍ کته شته کنه شته کتک یعنی ورجه ورسره ورجو په کتر یو سره او ورجه ورسره په درې ټیمه کې دا ورجو سره درې ټیمه خو موږ ته پاره کله کله نه رسیږي داسې سهار هم راځي او ماسپښین هم راځي ماښام طرف یو ټیم به سات ډوډۍ بیګا چې ده بیګا یو کورنۍ ته څومره ډوډۍ ورکوي یوه کورنۍ ته یوه ډوډۍ ورکوي بسته کور ته او یو هغه دغه شان چې دی هغه ورجه ورکوي بال مصرف ټولې کورنۍ ته یوه ډوډۍ ورکوي او همدغسې څنګه ده په دې ګزاره کوي بس دا د الله پاک شان ده چې موږ دلته بچ پاتې کړي تاسو په کورنۍ کې څو نفره دي زما خپله شخصي کورنۍ کې 3 نفره نور دلته یوې کورنۍ ته یوه ډوډۍ ده خو ډېره سخته نه ده ولا څه کوي نو وخت چې ګوره پورته نه چې موږ راوتې همدې مشکلاتو د وجې راوتې چې موږ باندې زلزله ده غرونه راځي ګټې را باندې راځي چې هغې نه دغلته چې ده په یوه مړۍ ساعت تېر کړو نو دا زموږ سرونه په صرف بچ زه الله دا اجر درکړي الله مهربان ده هر څه به الله برابر کړي